تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالى دا او فرمایل چې عبادتو کې د هغه رب چې تاسو پیدا کړي تاسو نمخ کې تیر شوی خلک هم پیدا کړي دي. تیر آیات کې الله تبارک وتعالى د خپل عبادت حکم کو ټولو خلقو ته ورپسې دی آیات کې الله تبارک وتعالى دا فرمایي چې خپل صفت ذکر کړي او داسې صفاتونه خپل ذکر کوي چې هغه د الله نه ما سوا د بل چا نشته او دا دلیل د هغه د الوهیت او د وحدانیت دی. الوهیت دی ته وی چې لکه عبادت لایق وي او خدای وي، د هغه د الوهیت او د وحدانیت دلایل دی هغه دا دی. وی الله تعالی فرمایي زه هغه ذات ما چې تاسو د پاره مزمکه فرش ګرځولې دي، یعنی که د ازمکه د سیواره نه وه او کندې وه یا یو طرف ته مایله وه کږه وه نو تاسو به دې فایده نه شو اخیستی، یا داسې کلکه وه لکه کاڼې چې کلک وي نو بیا هم دې فایده نه شو اخیستی. که ګرځېدې پې نو خپې به دې خوږېدې، که سملاستې پې خوږېدې به نو الله نرمم ګرځولې ده او اوارم ده. نو سته به وایې ټول ازمکه خو اواره نه ده، بعضې پکې غرونه هم دي. نو غرونه په یو بلې فایدې دپاره دی الله قرآن عظیم الشان کې بل ځای کې فرمایي چې والجبال اوتادا، دا غرونه ما میخونه ګرځولې دي. دا ځمکه الله تعالی په دې باندې مضبوطه کړې ده لکه ته چې یو څیزه مضبوطه میخونه پې ټک وهي، نو دا د هغې دپاره دي. بل یوازې دې دپاره نه دي، په هغې کې تا دپاره معدنیات دي، سره دي پکې، سپین دي پکې، ملغلرې دي پکې، یاقوت داسې هیري دي پکې، ماربل نن سبا چې ته کوم استعمالی سنگ مرمر چې ورته وایي دغه دي پکې، دا دولتونه هم پکې دي، چینی دي پکې، ځنګلات دي پکې. نو د هغه یو بلې فایدې دپاره دي. اوس که دغه پکې نو دا فایدې به بیا نه وي. دغه رنګې بعضې د ځمکې بعضې حصې چې کوم دي نو هغه جوړې خوړونه یې پکې، سیندونه یې پکې، اوبه یې پکې، نو د هغه جدا فایدې دپاره الله پیدا کړي دي. نو الله فرمایي ځمکه مې دله فرش پیدا کړې ده، هواره ده. والسماء بناء، او اسمان مې دله چت ګرځولې دي، محفوظ چت. بل ځای کې الله قرآن عظیم الشان کې آیات کې فرمایي چې سقف محفوظ دی، یعنی چت دی خو داسې دی چې راغورځېږي نه. او عظیم قدرت د الله دا دی چې ساینس ګوره څومره ترقي کړې ده، خو عمارت چې غټ شي نو ستنه به خامخا غواړي. الله تبارک وتعالی دا دومره غټ چت بغیر د ستنو ودرولې دی، داسې سکولی نه شي، ودا مې کړي دي. بل وانزل من السماء ماء، نازل مې کړي د اسمان نه اوبه، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، راویستې په دې سره میوې چې تاسو دپاره رزق دی. اوس ګوره د الله عظیم قدرت ته چې یو قسم اوبه دي چې د مرچکي بوټي ته یې چې نو هغه تریخ سیس پیدا کوي، او چې د میوې د خوږې میوې بوټي ته یې چې نو خوږه میوه پیدا کوي، او کوم دغه رنګې غلې ته یې چې نو هغه پیکه غله پیدا کوي. همدغه یو قسم اوبه دي. الله تعالی پکې هر څیز دپاره داسې یو دغه ګرځولې دي چې هر څیز را زرغونوي. ځمکه یې داسې ګرځولې ده چې هغې کې صفت قابله اچولې دي، یعنې هغه قبلۍ، اوبه هم قبلۍ، بوټي چې پکې وکرې هغه هم قبلې. که دا څیزونه دې نه قبلول ځمکه به دا فایده نه ورکوله. همدغه رنګې انسان له دا قوت ورکړی چې هغه دغې نه فایده اخیستی شي. نو بیا دا وایي چې اسمان نه مې اوبه وورولې، نو ته به وایې اوبه خو د وریځې نه ورېږي، اوبه د وریځې نه ورېږي. نو قرآن عظیم الشان کې الله دوه قسم آیاتونه ذکر کړي، په دې ځان پوه کا. بعضو کې داسې ویلي چې وریځې الله اوچتي کې په هوا سره او د هغې نه اوبه ورېږي، او اکثر ځای کې راځي وانزل من السماء ماء، د اسمان نه اوبه ورئ. نو ته به وایې چې د وریځې خو د اسمان نه ډېرې لاندې، که څوک هوایي جهاز کې تللی
او کنه تلې خدای مو مرو حجونو له بوزه سره زما بیا او نو الته چې سړی بار لاړ شي نو د ورځې واضح ښکاري چې کړکۍ سره ناستې په جس کې دا ډېرې نږدې او الله فرمایي د اسمان نه باران کوم او باران خو د ورځو نه کی نو جواب د دې دا دی چې قرآن عظیم شان الله تعالی د عام خلکو د ذهن موافق نازل کړي دي د عام خلکو خیال دا دی چې باران د اسمان نه کی اوس که الله داسې ویلي چې د ورځو نه په تاسو باران کوي نو خلکو به وایي چې د ورځې پکې څه شي وي لکه پوه خلک خو به پوهېدل خو عام خلک خو نه پوهېدل او قرآن عظیم شان و هدایت د ناپوهیو دپاره هم دی او د پوهیو دپاره هم دی نو د خلکو د ذهن موافق الله ویلي چې وانزل من السماء د اسمان نه بله خبره دا ده چې عربی کې اسمان هر هغه څیز ته وایي چې تا نه پورته وي اوس د عربی په لغت کې دی چت تم اسمان ویلی شي دا زمونږ د پاسه چت نه دی د مسجد اوریځې تم اسمان اوریځ هم چې کوم دی زمونږ نه پورته ده نو دلته د سما نه د اسمان نه مراد اوریځه کیدی شي خو به هر حال په نور آیاتونو کې الله ویلی دي چې دا زه اوریځې را پورته کوم او د اوبو نه ډکي هغه بیا باران کوي که نه خو اسمان یې ځکه ویلي چې عام خلک دا وایي چې د اسمان نه باران کیږي نو قرآن عظیم الشان د عوامو خلکو د ذهن موافق نازل دي چې هغې دې فایده واخلي او بله خبره دا ده چې د بره نه کیږي نو که وریځه ووایي او که اسمان ووایي او د بره طرف نه کیږي او ما تا ته ووایي چې اسمان هر هغه څیز ته وایي چې تا نه پورته وي او ستا د پاسه وي نو هغې باندې وي تاسو دپاره مې وي زه راوباسمه قسمه قسم نو بیا وایي چې ګوره دا کارونه الله فرمایي زه کولی شم بل څوک نشي کولی نو چې نشي کولی نو بیا فلا تجعلوا لله مه ګرځوئ تاسو الله سره اندادن شریکان انداد جمع د ند د شریک ته وایي مخالف ته وایي الله سره شریک مه جوړوئ وانتم تعلمون تاسو ته ښه پته چې الله سره شریک نشته یا تاسو ته ښه پته چې دا کارونه زموږ شریکان نشي کولی کوم چې دا نه کوي اوس ځان پوهې که دا الله تعالی ولې داسې وایي چې ګنې اسمان مې دله جوړ کړی داسې که بت پرستو وایي چې دا اسمان بوتانه جوړ کړی دی دا خو بیا دلیل نه شو کنه اصل کې هغوی دا منل قرآن عظیم الشان کې الله بل ځای کې فرمایلی دي چې کله به دې د بت پرستو نه تپوس وکړو چې تا چا پیدا کړي نو به داسې نه وایي چې زه بت پیدا کړی ما به زه الله پیدا کړی او چې کله به دې ورته د اسمان چا پیدا کړي وي الله پیدا کړی چې ورته به دې وي ځمکه چا پیدا کړی وي الله پیدا کړی نو او بیا به مې وي دا بوتانې وي شریکان دي نور وی کار الله کوي دی وی الله ته دا وی زموږ سپاره شیان دي وی دا په دغه کې واړه خدایان دي غټ خدای وی هغه دي دا به مشرکان وي که نه نو الله فرمایي ګوره که تاسو وایئ چې دی زما شریکان دي نو دی به زما شان قدرت لري چې داسې قدرت نه لري نو بیا شریکان نه دي اوس دلته ته لږ ښه سوچ وکړه یو ډېر ښه دلیل درته د دې ویم دا خو د غټو کتابونو دلیل دی خو زه به درته انشاءالله داسې اسانه طریقې سره ووایم چې تاسو عوام به پرې پوه شئ زمونږ په مدرسو کې یو اهم کتاب د عقیدو ویل کېږي شرح العقاید ورته وایي هغې او داسې نور د عقایدو کتابونه متکلمینو دې کې یو دلیل پیش کړی وي هغې ته برهان تمانع وایي هغه داسې دلیل دی وی چې کله هم ته دا فرض کې چې خدایان دوه دي نو د دې نه به دا نتیجه راوځي چې خدای یو دی چې کله هم ته دا فرض کې چې خدایان دوه دي د هغې نه به دا نتیجه راوځي چې الله یو دی اوس څنګه دې ته سوچ وکړه که پوره سوچ دی وکړه بیا به پیش لکه که فرض که خدایان دوه شو نو اوس یو کس به یاد کړو د حاجي صاحب به یاد چې که فرض که خدایان دوه شو نو حاجي صاحب هر سړی کېدی شي یو حاجي صاحب دی او دا خدایان فرض که دوه دي دا یو خدای وایي چې یاره د حاجي صاحب دی وخوځي د حاجي صاحب دی وخوځي او دا بل خدای وایي چې نه دی نه خوځي نو دی وخوځي ته حرکت او متحرک وایي او نه خوځي ته ساکن وایي که نه نو اوس فکر وکړه دا حرکت او سکون یعنی خوځېدل او نه خوځېدل د یو بل الټه دي او که نه چې یو کس خوځي نو ابه چې کوم کس خوځي نو ابه ساکن ني او چې کوم کس نه خوځي نو ابه خوځي نه په خبره پوه شئ دواړه یو ځای کېږي
چې یو کس دی ساکن یعنی دی نه خوځي او دی خوځي داسې کېږي زما په خبره پوهېږې نو که فرض کا دوه خدایان دي نو یو خدای فرض کوي چې د حاجي صاحب دی وخوځي بل وایي نه دی خوځي نو یا خو به دې قوت کې برابري نو که قوت کې برابري نو دا دواړه کاره کېږي نه که قوت کې برابري دا دواړه کېږي نه نو چې دواړه کاره نه کېږي نو ته به اوس دلته یو خبره وکړې چې زه دواړه د اتفاق وکړي که نه چې زه دې وخوځي یا دې دواړه په دې اتفاق وکړي چې زه دې نه خوځي نو جواب دا دی که اتفاق وکړي نو چې دا چا ورسره اتفاق وکړو دې کمزورې شو که نه تابع شو او چا سره چې اتفاق وکړو هغه زورور شو یعنې هغه مطبوع دا تابع شو او خدای خو تابع او کمزوري کېدی نه شي نو بیا یو خدای ثابت شو بیا یو ثابت شو او که نه ته دا دی چې یو ټیم کې د دې وخوځي او یو ټیم کې د هغه نه خوځي نو د دواړو خبره به وشي نو چې کوم ټیم کې دی خوځي نو په دې ټیم کې دا بل کار ونه شو که نه ونه خوځېدو نو بیا کمزوري شو او الله خو کمزوري نه الله خو زوروري یو رب خو زوروري یو نو د دین اوس دا ثابته شوه چې که دوه خدایان فرض کړي نو د هغې په نتیجه کې به څه ثابتېږي چې خدای یو دی ځکه داسې کېږي نه چې یو کس دی په یو ټیم کې خوځي دی نه خوځي یا به خوځي یا به نه خوځي نو که دواړه هغه قوت کې برابري که قوت کې برابري نو داسې کېږي نه چې دی خوځي نه خوځي نو بیا هم ثابته شوه چې خدای یو دی او که نه قوت کې برابر نی یو کمزوري بل زوروري نو بیا خدای خو کمزوري نی بیا هم یو ثابت شو او کوي چې د اتفاق به دواړه وکړي نو چې دا کوم سره اتفاق کړي نو دی کمزوري شو بل زورور شو نو بیا یو خدای ثابت شو دا عقلي دلایل دي دا زده کوئ ځکه دې باندې دې کې څه یادولو ته ضرورت نشته چې ته حدیث یاد کو یا آیات یاد کا دا همداسې یادوه کوم سړی چې زه وي زه هوښیار یم نو دا یادوئ نو تا سره چې کله غیر مسلم میلو شي نو ته به په دې پړ کې د دې یو بل دلیل هم دی په دغې طریقې سره یو ملک دی په هغې کې دوه حکمرانان د یو قوت برابر دا چلیدی شي لکه پاکستان کې دوه وزیر اعظمان کوم ځای کې چې دا سیستمي او کوم ځای کې چې صدارتي طریقه وي نو هلته دوه صدران کوم ځای کې چې بادشاهت وي هلته دوه بادشاهان چلیږي نه چلیږي نو ګوره کوم چې هندوان دي او بت پرست دي او الله سره شریکان بوتان ګڼي هغې هم په خپل ملک کې دوه بادشاهان نه مني او دا مني چې په ملک کې دوه بادشاهان کار نه کوي نو تا نه تپوس کوم چې په یو وړوکي ملک کې دوه بادشاهان نه چلیږي نو په دې دومره کائناتو کې به دوه خدایان څنګه وچلیږي چلیدی شي نشي چلیدی ولې نشي چلیدی ځکه که راشي که دوه ملکونو کې دوه بادشاهان راشي نو ملک به ورانېږي که نه ورانېږي به نو چې په کل کائناتو کې دوه خدایان راغله نو کائنات به ورانېږي کائنات اوسه پورې وران نه دي دا دلیل د څه دی چې خدای یو دی چې الله تعالی یو دی دا هم دلیل شو بل دلیل وره هم داسې عقلي دی چې هغه هم دا کتابونو د عقایدو ذکر کړي هغه دا دی چې هر کثرت تابع وي د وحدت د دې معنا دا ده چې هر ډیر کسان د یو کس تابع وي هر ډیر کسان د یو کس تابع وي هر محکمې ته چې لاړ شي ګوره د ډیرو وزیرانو د پاسه یو وزیر اعظم وي که دوه یو وي او د پولیس محکمې ته چې لاړ شي د هر کانسټیبل د پاسه یو هیډ کانسټیبل بیا دې پسې یو پسې زه داسې نو هغې د پاسه بیا یو ایس ایچ وي او بیا یو ډي ایس پي وي او بیا یو ایس ایس پي وي یو په صوبه کې ډي ای جي وي او بیا یو آی جي پي وي که نه دوه دوه درې درې که دا دوه دوه درې درې کار به کوي نه به کوي د ټول فوج یو مشري چیف آرمي سټاف چې ورته وي د هغه لاندې بیا څلور کور کمانډري خو په یو صوبه کې یو کور کمانډري ګوره دا چې کم طرف ته ته چلی که نه نو ګوره دا کم کس چې تا سره باز کوي غیر مسلم قطع دی ستا ملک به یاد کو ستا ملک کې ډیر د یو تابع وي او که نه په هره محکمه کې ډیر د یو تابع وي او که د ډیرو د پاسه یو مشر مقرر نه کړي نظام ګډوډېږي دا دلایل هم چا نه اورېدلي و چېرته که د ډیرو د پاسه یو مقرر نه کړي نو نظام ګډوډېږي اوس که یو ځای کې په یو تاڼه کې څلورې سچوګانې چا به مني په دې خلکو به هم لوبې وکړي یو به هم نه مني پوهېږي نه چلیږي چلیږي نه ګوره تاسو ګوره الله تعالی د خپل وحدانیت دلایل په هر څه کې ږدلي دي خو عقل پکار دی سوچ
لرې مزه صرف یوې محکمې ته د خپل ملک وګوره، یو محکمې ته، بس په هغې کې به تا ته پته ولګي. سکول ته چې لاړ شي یو پرنسپلي که لسي، د هر ماسټر د پاسه ټولو ماسټرانو د پاسه یو هیډ ماسټر یو پرنسپلي. که دا دوی نو کار چلیږي نه چلیږي. نو یا لکه چې وړوکي سکول چې پکې 100 ماشومان دي، 2 پرنسپلان نه شي چلولی، یو به یې چلی، نو دومره لوی کائنات به 2 خدایان پکې څنګه چلی؟ دا عقلي دلایل دي. دا داسې دلایل دي چې دا تعالی څوک ماتولی نه شي. ستا د قرآن دلیل به هغه نه مني، د حدیث به دې نه مني، خو دا به مني. یاره دا خبره ټیک ده. وګوره عقل وي یو به ولاړي داسې هر څه کې ته چلولي. اوس مې درته لاره وښوده. اوس چې کور ته لاړ شي نن به د پیسو سوچ نه کوې، نن به کینی یو ګنټه دام عبادت دی دا کم کې چې ته لګیا شي چې د الله د وحدانیت دلایل ته په کائناتو کې ولټئ. ځناور وګوره، ځنګلونه وګوره، سمندر وګوره، په هر ځای کې به یو مشر وي. نو چې هر ځای کې یو مشر وي نو د کل کائناتو څنګه ته دا دومره بې شمېره بوتان منې او د شریکان منې؟ نو نه کېږي په دې کې کار. هر یو څیز اوس تاسو هر دار چې خپل ذهن دی که نه، ما درته خو لاره خو سیده کړه، په یو لاره مې روان کړی. اوس سوچ کوئ چې هر یو کار ته وی چې د نظام لاندې صحیح رواني نو مشر به یو وي. سکړ مشر دی وي هغه پسې. لکه د الله تبارک وتعالی خلیفګانو شته، نایبان شته، انبیاو کې نایبان شته، فرشتو کې شته. انبیا چې د نبوت ختم شو نبی علیه السلام مبارک باندې، نو داسې د هغه خلیفګان دي، بیا هغه جدا خبره ده، خو اصل به یو وي. هغه ځای ته نه رسي. نو دې وجې نه دې باندې اوس انشاءالله پوه شوې. اوس به څوک شک د تړه کې نه شي اچو، نه به درته شیطان، نه انسي شیطان او نه جني شیطان. نو تاسو الله له شریکان مه جوړوئ. اوس دلته یو خبره بله هم ځکه چې بېګا مې درته لږه لږه کړې وه، اوس مې درته بیا وکړم نو ښه به دې یاد هم شي. هغه دا ده چې شرک څه ته ویلې کېږي، الله سره شریک. دا هم لږ په اسانه درته ووایم. نو ما درته ووایي د عقایدو کتابونه چې په مدرسو کې غټ غټ طالبان او مولیان وایي او بیا ترې غټ عالمان جوړېږي، د هغه شرح العقاید کتاب دی. هغه ویلي چې شرک څه ته وایي. شرک دې ته وایي چې د الله تعالی 3 داسې صفتونه دي، 3 چې په هغې کې د مخلوق هغه صفت چالم ورکه نو بس تا شرک الله سره. یو دا چې الله واجب الوجود دی. واجب الوجود معنا دا ده چې مخکې مو اوس هم دی بیا به وي. په الله داسې ټیم نو راغلی چې ګنې هغه نو، دې ته واجب الوجود وي، یعنې د ده دا وجود لازمي او واجب دی. او مونږ او تاسو چې کوم مخلوق ممکن الوجود دی، یعنې معنا دا ده چې مونږ یو ټیم کې نو بیا به هم کېدی شي نه شو، بیا به هم الله را پیدا کړي. یعنې زمونږ په دې وجود باندې فنا راځي او د الله په وجود باندې فنا نه راځي. دې ته څه وایي؟ واجب الوجود. اوس چې د مخلوق دپاره ته د چام د دې قایل شوي چې مخلوق کې څوک واجب الوجود دی، که د ولی دپاره دی وي، که د پیغمبر دپاره دی وي، که د فرشتو دپاره دی وي، چې دا واجب الوجود دی، یعنې دې همیشه او مخکې مو اوس به مې بیا به مې، نو په دې باندې شرک ثابتېږي. ځکه دا د الله داسې صفت دی چې بل څوک دې کې شریک نه وي. یو صفت شو. دویم صفت لایق د عبادت، دا مې درته بېګا ویلي چې د چا متعلق دی دا وساته د الله نه علاوه چې دی لایق د عبادت دی، بس دا شرک دی. او که نه د چا ادب او تعظیم کې خدا عقیده نه لري چې لایق د عبادت دی، نو په دې مشرک کېږي نه. او تا ته زه یو ساده مثال ووایم چې ته د چاړو ادب کې نه، ته د چاړو ادب کې نه، خدا عقیده ساتي چې دا د الله شریک دی، مشرکي که نه. او که د یو کس ادب کې او دا عقیده نه ساتي نو مشرک نه. دا خو عقیدې پورې ده. 2 خبرې شوې، 2 صفات، یعنې چې الله لایق د عبادت دی، د بل چا متعلق دی دا عقیده وساتله چې دیم لایق د عبادت دی، نو په دې مشرک کېږي. دا ته الله سره شریک جوړ کړو. دریم دا چې د الله ټول صفتونه مستقل بالذات دي. د دې معنا دا ده چې د الله څومره صفتونه دي ذاتي دي، الله له چا ورکړي نه دي، الله تعالی له چا ورکړي نه دي، مخلوق له الله ورکړي دي. اوس په مخلوق کې چې د چا متعلق هم دا عقیده وساتله چې د دا یو صفت خپل دی، الله ولا نه دی ورکړي، په دې مشرک شوی. پوه شو؟ اوس په شرک، اوس که تا ته وي دام یو سړی ورته دام شرک دی او دام شرک دی، ورته شرک څه ته وایي؟ ځه که ده تا ته د شرک تعریف وکړو، راشه ما ته وایي تا ما تاسې ترجمه کوله، بلکل یې ته کولی نه شي. دا څوک چې د شرک ټاپې لګوي په مسلمانانو، دې له د شرک تعریف هم نه ورځي.
نو بیا به ورته کینه موږ ته خپل مولي صاحب شرک طریقه ښولې شرک څه ته وایي کینه ته راته ویلي دي شرک وایي دې ته وایي چې الله واجب الوجود دی که دا ټکي در نه درځي نو دومره خو د یادولی شي چې مخکې مو اوس هم دی او بیا هم دی که دا عقیده دی د مخلوق دپاره وساتله نو مشرک شو دویم دا چې الله تبارک وتعالی چې د لایق د عبادت دی که د مخلوق دپاره دی د چا متعلقم دا عقیده وساته نو مشرک شو دریم دا چې د الله ټول صفتونه مستقل بذات دي یعنې الله له چا ورکړي نه دي د هغه خپل او ذاتي دي او د مخلوق چې څومره صفتونه دي نو هغه الله ورکړي دي که د انبیاو دي که د اولیاو دي که د نورو خو خلکو دي که د لویو خلکو دي الله ورکړي نو که د مخلوق دپاره دي د چا دپاره د یو صفت هم د ذاتي عقیده ولرله چې دا د خپل دی الله نه دی ورکړي نو په دې مشرک شو درې څیزونه شو که نه ښه یو واجب الوجود چې همیشه او بیا به وي دویم چې لایق د عبادت او دریم مستقل بذات ذاتی صفت پښتو کې یاد کړه ذاتی صفت لایق د عبادت او همیشه به وي او همیشه دی دا درې خبرې خو هم یادي چې دا د الله داسې صفتونه دي چې دا د بل چاله ثابت کړو مشرک شوي او که دا بل چاله نه ثابت نو مشرک کېږي نه صرف الله له چې دا ثابت نور چې کوم تفصیلات دي هغه ډېر دي خدا مې درته د شرک تعریف وکړو د ځانه مې درته ونه کړ ما چې دا د عقایدو معتمدو هغو کتابونو ویلي دي چې څوک د شرک ټاپې په مسلمانانو لګوي هغې هم هغه کتابونه وایي خو پوهېږي پرې نه پوه شوې نو دا هغې ذکر کړي دي نو دغې ته چې نو الله فرمایي چې ما سره شریک مه جوړوئ شریک مه جوړوئ تاسو ښه پوهېږئ ترجمه وکړه الذي الله غزاد دی جعل چې وی ګرځو دلته جعل راغلی دی خو جعل په معنا د خلقه دی چې پیدا کړ الذي الله غزاد دی جعل چې وی ګرځو یعنی پیدا کړ لکم تاسو د پاره الارض مکان فراشا فرش والسماء اسمان بناء شت وانزل نازل من السماء د اسمان ماء الابا فاخرج راوي وست به پدی سرا من الثمرات نور الله تعالی په خپل قدرت دار څخه پیدا کړي او د ظاهري سبب دی لکه زه ته الله پیدا کړی او ظاهري سبب مور او پلار دی کړه دغه رنګ د هر څه چې دي د الله پیدا کړی دي خو دې له دا اوبو وغیره دا شیزونه ولا الله ظاهري سبب ګرځولې دي فاخرج راوي وست به پدی سرا من الثمرات د میوه رزق د پاره د رزق لكم تاسو د پاره فلا تجعلوا مگر زوی لله الله تبارک وتعالى سلام اندادا شریکانا وانتم حال دار چې تاسو تعلمون پويږي پس پويږي پدی پويږي چې د الله شریکان نشته نو ولی ولا ګرځوي او یا پدی پويږي چې د الله سره مونږ کوم خلق شریکان کو د هغوی صفت د الله په شان نه دي نو بیا څنګه د الله شریکان شو نو شریکان ورسره مه ګرځوئ صدق الله العظیم